السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. احسان الله سراج یم. په نننۍ ویډیو کې یو د فیسبوک جالبه ویډیو درښیم. ځینې کسانو زما څخه غوښتنه کوله چې ته د فیسبوک داسې ویډیو جوړه کړه چې دغه کله موږ فیسبوک کې ګرځو نو موږ ته ویډیوګانې خپله پلې کېږي او شروع کېږي، مطلب خپله ویډیو شروع سي. موږ نه غواړو چې هغه ویډیو وګورو خو هغه خپله چالانده سي. نو د دې د مخنیوي دپاره کومه طریقه شته؟ نو دوستانو شاید ستاسو به دا طریقه زده وي، خو دغه کسانو چې زما څخه غوښتنه کړې ده د هغو دپاره مې خاص جوړه کړې ده. نو ملګرو دې دپاره به تاسو فیسبوک راخلاص کړئ. کله چې مې فیسبوک راخلاص کړئ دوستانو، اوس زه تاسو ته ویډیو پلي کوم. دغه رقم دوستانو ګورئ ملګرو، دا ویډیو خپله چالانده شوه، ما نه ده چالانده کړې، خپله بس پلې شوله. نو د دې د مخنیوي دپاره به تاسو په دې کونج کې چې دغه درې کرښې وینئ په دې به کلیک وکړئ دوستانو. بیا به لاندې راسئ سیټینګ ته، سیټینګ پرایوسي، بیا به یوازې دغه سیټینګ ته راسئ اول ته. بیا به تاسو دلته لاندې راسئ دغه میډیا ته. دلته که چیرې تاسو ګورئ دوستانو دغه پر آن موبایل ډیټا انډیډ وای فای پر دغه باندې که چیرې رایله وي پر وای فای باندې او پر موبایل خپله ډیټا باندې تاسو ته ویډیو پلې کوي او ویډیو شروع کېږي. نو که چیرې تاسو دغسې ته راسئ آن وای فای آنلاین دغه ځای ته که چیرې تاسو راسئ دلته بیا تاسې ته فقط پر وای فای باندې چې تاسو موبایل ایښی وي نو وای فای سره کنیکټ وي بیا تاسو ته ویډیو پلې کوي. نو که چیرې تاسو دغه نور ته راسئ ویډیو دغه ځای ته که چیرې تاسو راشئ نو تاسو ته وایي چې مطلب نه پر وای فای باندې او نه پر موبایل باندې ستاسو ویډیو پلې کېږي. نو اوس راځو ملګرو هغه ویډیو ګورو چې ویډیو پلې کېږي که نه. نو ملګرو دغه ویډیو ده، کتلی شئ چې بنده شوه، هېڅ کار نه کوي. نو په دغه طریقه باندې دوستانو تاسو که هر څومره ویډیوګانې لاندې وګورئ نه درته چالانده کېږي، او که چیرې تاسو هغه بټن اون وي نو بیا تاسو ته ویډیوګانې خپل پر سر باندې پلې کېږي او چالانده کېږي. نو دوستانو که مو چیرته ویډیو خوښه شوله د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لازمي در سره لایک کړئ. ډېره مننه. نو انشاءالله زه ستاسو غوښتنې چې وي حتما یې درته پوره کوم او ویډیو درته پر جوړوم. نو تر نورو ویډیوګانو پورې د خدای په امان.